زه تل د ژوند په اړه تجربې د تاسو سره شریکوم. کله چې ځواني وي انسان هیڅ په دې فکر کې کېږي نه چې دغه ملګری، دغه دوست یا دغه خپل دا حرکتونه چې دا د نورو دپاره کوي سبا د ما سره هم کوي. خو وایي زه خیر دی، ملګری دی او ساتیري ده او ناست دی او راځي او د دپاره دا هم ساتیري چې مازې راځي په پوله ورسره ناست دی او په د چینار لاندې او د توت لاندې ورسره ناست دی او په کوڅو کې ورسره ګرځي او په کوڅه کې ناست دی او ها ها او هو هو دا هم ورته ملګری ښکاري او د ده په مخ کې تل یو چا پسې کنځل کوي او خپلې غټې او د بل سپکې او تل هم د ده نه پوښتنه کوي چې د چا نه څه راوش کوي او داسې نور د چا حیا ته سپک وګوري، څوک ورته سپک ښکاره کړي او ځان ورته دروند ښکاره کړي. تل په دې کیسو کې وي. خو دا ځواني وي دا هم دا فکر نه کوي چې وا سړیه دا خو چې دغه ټوله ورځ لګیا دی په نورو پسې ځان هم نه پېژني. موږ خو دا خبره کوو چې د چا نه ارامې روش کوه په دې خپلې خولې یا بچو ته راوړه په خولې ور ومنډه ګونې دی د ځان ګټه ده. ځان هم نه پېژني. که ځان پېژني خو موږ تاسې مسلمانان یو. آیا حرامې مسلمانان خوري؟ آیا چې څوک حرامې وخوري او د بل چا حیا ته سپک وخوري او وګوري او د چا په شخصي حریم باندې حملې کوي او داسې نور، آیا دا پوهېږي؟ آیا دا ځان پېژني؟ ځان هم نه پېژني. خو د وخت په تېرېدو سره انسان کله غورځېږي او کله پورته کېږي. خو ځینې وختونه داسې بیا راشي چې یو دا خبره نه ده چې یو سړی پیسو ته اړتیا لري. نه، ډېرې داسې خبرې راځي په ژوند کې. خو خصوصا چې نن سبا د پیسو ډېر هر چا ته ډېرې اوچتې ښکاري او د هر څه نه زیاتره پیسو ته لوړوالی ورکوي. نو بیا دا سړی چې یوازې پاتې شي او هغه څنګ ورکوي او داسې نور خپې وهي او یعنې ډېر داسې مسایل وي چې بیا وروسته سړی په پوهېږي او بیا ورباندې پښیمانه وي چې ای کاش د دا سړي سره ما دا ژوند داسې نه وی د لاسه ورکړی، خپل ژوند سره ما لوبې نه وی کړی. نو ډېر هوښیار اوسئ، ډېر احتیاط کوئ. خصوصا ځوانانو ته وایم، زاړه په دې باندې پوهېږي، خصوصا ځوانانو خویندرونو ته وایم چې ډېر دې خبرو ته متوجه اوسئ چې څوک هم په مخ کې د چا سپکاوی کوي، چا ته کوي کني، چا پسې خبرې کوي، د چا مال ته غل وي، خاین وي، د هغې سړي دوستي مه کوئ. او که تاسې په دې تمه کوئ چې زما کونې ته هم څه شی ته راشي نو مشکله ده. الله مو ښاد و آباد لره. تل یو اوسئ، تل لاسونه یو بل ته ورکړئ، تل د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپلې خاورې د ملي ګټو دپاره هلې ځلې وکئ او عملي قدم واخلئ. انشاءالله په دې کې مو بریا ده او په دې کې مو سوکالي ده. السلام علیکم ورحمت الله.